أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب العالمین قرآن شریف کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دا غټول امت یو اعلان کړی. الله فرمایي چې زه په حضور پاک باندې خاص رحمتونه را لېږم او زما پرشتیم نبی علیہ السلام د پاره خاص دعاګانې کوي. نو اے د ایمان خاوندانو تاسو په دغه پیغمبر باندې درود شریف ووایئ. درود څه شی دی؟ صلات عربی کې ورته صلات وایي او د صلات موږ طالبانو ته په دې کتاب الصلات کې ډېرې معنی کوو، خو دلته د ټولو علماو په نسبت باندې د ټولو علماو په نسبت هیڅ اختلاف نشته. د حضور پاک په حق کې د یو خصوصي رحمت دعا ده. اللهم صل علی محمد، یا الله په حضور پاک باندې یو خاص فضل او خاص رحمت نازل کا. اغه رحمت اغه فضل چې ستا د شان سره مناسب دی. بس دا ډېر لویه خبره شو. یو سړی چې هله ورشي او ما سره امداد وکړه، نو که هغه هوښیار نو هر سړی د خپل شان مناسب امداد کوي. ډېر مالدار سړی دی او ته ورغلی او تا ته مدد وغوښته او تاله مثلا یو 15 روپۍ 10 روپۍ درکړې، هغه 10 روپۍ څوک نه قبلوي، 15 روپۍ څوک نه قبلوي، او چې بار روځي نو یو 80 زره کنځل به پسې وکړي. موږ ورغلو چې دی به موږ سره ډېر امداد وکړي، ځکه دا خو ډېر مالدار سړی د هغه د شان مناسب. نو موږ له ایله بیله 10 روپۍ راکړه. نو د الله شان د هغې خو څه انتها نشته، او الله په دې خوشحالېږي هم چې د رب العالمین نه سوال وکړي او د الله نه وغواړي. نو صلات درود شریف کې موږ په پښتو کې ورته وایو او اردو کې مو ته درود پاک او درود شریف ویلی کېږي. دا خو زموږ اصطلاح ده. د دې نه د الله هغه خاص رحمت او کرم او فضل مراد دی چې د الله د لوړ شان سره مناسب دی. ګوره د پیغمبر مبارک چته د یو پیغمبر متعلق دا نه دی راغلی چې زم د ده په حق کې دا کار کوم، زما پرشتې هم دا کار کوي او تاسو هم دا کار وکړئ. دا د رسول الله مبارک لوی شان. دې وجې نه علما لیکي چې یو ځل په زندګۍ کې په حضور پاک درود شریف ویل دا فرض دی. د دې ایت نه معلومه یو ځل به خامخا وی که چونه وی نو ګناهګار پاتې شو. او که په یو مجلس کې د حضور پاک نوم واغښتلی شي، دو نمونه دی، یو ول نکاح خو دی، یو مور محمد او احمد. نو که محمد او احمد په یو مجلس کې واغښتلی شو د خاص نمونه دي، نو په هغه مجلس کې یو ځل درود شریف ویل د جمهور علماو په نزد واجب دی. صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اغښتی شي نو په لومبي ځل واجب دی او په دویم ځل او په دریم مستحب دی. او که د پیغمبر مبارک صفت ویل کېږي لکه نبی الله یا رسول الله، داسې الفاظ د الله نبی د الله رسول، نو په دې درود شریف ویل په نزد د اکثر علما مستحب دی. بیا زمونږ امام طحاوي او ډېر لوی عالم دی، هغه وایي چې دا صفت بار بار ویل کېږي نو هر ځل به پې وی. او امام کرخي کې دا خبره د هغه راجحه ده او نه په یو ځل ویل پکار دی. خیر دی که بیا هم ته وی نو بهتره څه بده خبره نه ده. نو درود شریف رونو پر رسول الله مبارک ډیره زیاته فایده رسي چاته مان. ولی په مصنف د ابن ابي شیبه کې دا زمونږ د حدیث یو کتاب دی، هغه کې یو حدیث دی
رسول الله او مضبوط سند هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خپل امت ته اعلان کوي صلو علی پما صلات وای صلو علی پما درود وای رسول الله مبارک فرمای فان الصلاة علی زکات لکم وی چې تاسو پما درود وای په دې درود ته د ګناه نه پاکي فان الصلاة علی ستاسو درود شریف پما زکات لکم دا ستاسو د پاره د ګناه پاکواله نو ګوره فائدې چاته ورسېدل مونږ ته رسول الله مبارک له خو چې الله کوم مرتبه مقرر کړی داغه خدا داغه نه خو ته ولا مرتبه نشي زیاتولې او فائدہ ما تر مثال داسې دی لکه سړی دی دیوال ته ټارچ وای بیټری وای نو دیوال په بیټری سو هغه رڼا واپس زما په مخ راغورځي که لار ته ټاچ وم د لار په بیټری سو هغه واپس رڼا ما ته رامخ کېږي او ما ته لار کولاویږي نو درود شریف رونو ډېر زیات د فضیلت شی او که دې اونوي په حضور پاک نو ګورې طبعه هم ډېره ده یو حق دی رسول الله مبارک په مونږ زمونږ د ایمان زمونږ د اعمال د هر سر چا د برکت دی دا د نبی علیه السلام د برکت که دنیا ته دې نه وې راغلی او دا مشقت او تکلیف یې نه وې تېر کړی او دا دعوت د اسلام یې نه وې چلولی خدای چې مونږ به کوم بت ته سجدې کول زمونږ په دې وطن چې څومره تېر شوي دي نو دا د بت مت خلک تېر شوي زاړه کنډرات چې څومره ګورې نو بوتان پکې روځي دلته مشرکانو په خویندوانو بوتانو دا خو د حضور پاک برکت محنت یې وکړو نو الله یو لویه ډله د کافرانو مسلمانان کړه صحابه ورته وایي بیا اقا صحابه په دنیا خواره شو د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې کابل فتح شوی دی او د حضرت عثمان رضی الله عنه اخیری زمانه کې بیا صحابه روړېدلي زمونږ دې طرف ته او بیا د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانه د حضرت علی اخیری زمانه و د حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه په دې پکتیا وته وی دا د خوست علاقه په دې باندې صحابه راغلي دي د دې ټل په طرف باندې او بیا خواره شوي دي صدا اوس چې ورته بنو او کرک وی او سو په کوهاټ باندې راغلي دي پیښور ته او په پیښور کې دلته مضبوط جنگ شوی دی او دا اصحاب بابا چې ورته وی سنان رضی الله عنه د نومو سنان ابن سلمہ ابن محبق دا پکې شهیدان شوي او بیا دعوت الله چلیدلې او پښتون هغه قوم د چې ټول په ایړه بیا دوی اسلام او ایمان قبول کړي ټول په شریکه نو ګوره دا دغه صحابه برکت شو دا نه راغلی مونږ به سجدې کفر ته بوتانو ته کولې او د صحابه ایمان د چا برکت دی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو پکار دی چې دونه احسان څوک چا سره وکړي الجزاء الاحسان احسان چې مونږه مونږ هم څوک وکړو یو ځل حضور پاک دا منبر باندې په دې لومبۍ پوړۍ باندې ودرېد او آمین چې په دویمه پوړۍ ته وخت بیا وی آمین او چې درېمې ته وخت حضور پاک به په درېمه پوړۍ کېناستی ده مونږ په دې مینځ کې نو هغوی به په درېمه کېناستی ده نو بیا وی آمین نو صحابو ته تپوس وکړئ حضرت تاسو درې ځله آمین ووی دا دعا چا وکړه او آمین تاسو څنګه ووی وی چې په دې لومبۍ پوړۍ مې خپه کېښوده نو جبریل علیه السلام راغی وی ما ته وی چې د چا مور او پلار جمدي وي دی به ښه مضبوط خدمت کوي او که دونه خدمت یې ولو نه که چې ځان پې جنت ته ورسوي نو رغمه انفرج وی خدای دې دا سړی هلاک ما وی آمین نو وروڼو د مور او پلار به داسې خدمت کوي چې ځان په جنت ته ورسوي او که داسې خدمت ته ونه کو نو خیره چا کړې ده حضرت جبریل آمین په چا ویلی دی حضور پاک نو سمو خیال دی چې دا خیره به نه قبلي او په جومات کې ویلې شوی ده وی چې په دویمه پوړۍ مې قدم کېښوده سوی نو وی که د چا باندې د رمضان میاشت راله او دونه عبادت یې ونه کړه چې ځان په الله وبخي د ده پوزه دې ککړه شي په خاورو کې دی دې هلاک شي نو ما وی آمین نو دې نه علما څه معلوموي چې د رمضان په میاشت کې به دونه عبادت کې چې ځان په خدای وبخي او که داسې دې ونه کړه نو خیره کړې د حضرت جبریل علیه السلام او آمین په ویلې د حضور پاک د دې نه خطرناکه خیره بله نشته او چې درېمې ته ختم وي رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیه چې کم انسان په مخ کې د ما دې ټکي کې غرض دی د حضور پاک
چې کوم انسان په مخ کې زما نوم واغشتی شي او دې درود ونه وي دا د خدای هلاک نو خیره چا کړې ده جبریل علیه السلام چې په ټولو فرشتو کې د هغه نه بهتره فرشته بله نشته وحی به یې راوړه قرآن یې راوړی او سردار ورته وي د فرشتو او آمین چا ویلی د حضور پاک او په کوم ځای کې په جومات کې نو د دې وجې نه علما وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم واغشتي نو مونږ به ورباندې درود شریف وایو فیدې نور هم ډېرې زیاتې دي مشهور حدیث دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حضرت ابو هریره وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى علی واحدة صلی الله علیه عشرا چا چې ما باندې یو ځل درود شریف اووې الله به لس کرته په د درود وایي اوس ګوره صلات معنا ما وکړه یو ځل چې تا درود بعض علما وی صلی الله دا دعا ده د حضور پاک یعنی لس کرته دې په درود اوویلی شي خو راجح قول دا چې نه دا خبر ده حکایت ده نو معنا څه چا چې یو ځل په پیغمبر مبارک درود وي نو الله به لس کرته په دې انسان خپل هغه رحمتونه نازل کړي چې د خدای د شان سره مناسب د درود معنا مې درته وختي دغه وکړله او حضرت دا یو خبره ذهن کې واچوه رسول الله مبارک یو کتاب د مسند د ابو یعلا مسند د ابو یعلا نو د درود دا خبره مې کته هغې کې یو ناشنا حواله راله یو ډیره ناشنا حواله راله په مسند د ابو یعلا کې د رسول الله مبارک حدیث ته سند د حسن د درجې طالبان په پوهېږي یعنی عمل په پکار دی وایي چې دوه مسلمانان یو بل سره یو ځای شي دو مسلمانان په یو بل سلام واچي مصافحه وکړي یوم درود وی بلم درود وی لاس به یو بل نه نی جدا کړي دی به د یو بل نه نی جدا شوي چې مخکې وروستو ټوله ګناه به وله خدای معاف څومره زبردست خبره معمولی شی څیز دی او دونه لویه خبره دومره او بیا حضرت په ترمذي او په دې سننو کې یو حدیث دی او په نورو کتابونو کې حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه دا په صحابو کې بهترین قاری حضور پاک فرمای اقرأکم ابیون په تاسو کې ښکلی قاری حضرت ابی ابن کعب رسول الله مبارک لراغه نو ورته وی د الله رسوله زه څومره درود شریف پتا ویم لکه یو مجلس کې ناست یم څومره ټیم پتا درود وی هغه ورته وی ستا خوښه ده وی د الله رسوله وی که زه نیم وخته درود ویمه نیم وخت نور څه اعمال کومه بیا به څنګه وی خیر ډیره ښه ده خو که ردې نه ان زدت فهو خیر که ردې نه دې زیات که وی دا به ډیره بهتره وی ښه که زه 2/3 وخت تاله درود شریف ویم یوی څه نور څه معمولات ویم بیا به څنګه وی ښه ده خو که ردې نه دې زیات که نو بیا ډیره ښه ده او بس وی د الله رسوله داسې به کوم اجعلو لکه زوی خپل د دعا ټیم به ټول ستا په درود تیرو د خپل دعا ټیم به ټول ستا په درود لکه زه باړو ځان له د بخښنې سوال نه کوم زما چې څه غمې فکري اباړو غواړم نه د خدای نه چې رانه لرې ما ته چې څه تکلیفي اړو ویم به نه چې رانه لر کې مثلا د دې خبرې مقصد دا دی که ما ته څه بیماري وي اړو ویم به نه چې لرې بس اجعلو لکه سوال ټول وخت د دعا به زوم تاله لګوم حضور پاک ورته څه وایي واه واه وی اذن تکفا هموکا بس اس خبره نشته وی په دې وخت کې چې ستا څومره غمونه دي ټول به ختم شي ویغفر ذنبک ګناه به دې غونډه معاف شي نو ته به د خدای نه ګناه معافېدل غواړې که نه نو الله خو ستا په اړه خبردار دی او چې څه غمونه دي دي ستا په زړه کې الله علیم بذات الصدور دی دا ټول غمونه او تکلیفونه او بیماری چې ستا اړه کې پرتې دي چې دا بیماره غزنه هر څه ختم نو درود شریف داسې یو شی زمونږ د دې درود شریف یو کتاب یو علامه یو مولانا صاحب لیکلی دی دلائل الخیرات ورته وایي زمونږ د بزرګان د صوفیان پیران صاحبان او د عالمان خلکو ته هغه دلائل الخیرات وایي هغه ټول درود شریف دی مصنف لیکلی او د ورځې جدا جدا حصه ده چې د ګل پر ورځ به دا وی د نهې پر ورځ دا د چهارشنبې پر ورځ دا او د زیارت جمعه د هرې ورځې خپل خپل درود شریف دی
اوس هغه لیکي د دې کتاب په سر کې د هغه چې کوم اصل نسخه ده ګورئ وایي دا کتاب مې ولې ولیکه د حضور پاک د درود شریف وی یو ځل په لاره روان وم او په یو ځنګل کې ورغلم پخوا خو دا پیاده مزلې وایي تږې شو چې تږې شوم هېڅ د اوبو درک نه لګې وایي چې ومې کتل یو جینۍ د شپونکۍ ده ګډې چیلې سرول هغه جینۍ باندې مې نظر پرېوت مې دې نه تپوس کو ماشومه پوټې نه ځکه چې دلته دا ګډې چیلې سري یا به دې سره اوبي او یا به ورته اوبو ځای معلوم ورغلم ما وی بچې اوبه نشته تا سره وی دغه کویله ورشه که وی خوشحاله شم چې کویله ورغلم اوس مې وکتل د که ستاسو خیال یې په دې غرونو کې په دې شاړو علاقو کې په کوی کې اوبه ډېرې زیاتې ښکته جوی ډېرې جوړې چې مې وکتل اوس په کوی کې لاندې بلا اوبه دي خو جوړې دي او بورقاړو شته نه ما ورته وویل چې بچې دا کوی کې خو اوبه شته خو بورقا په سر راوباسم وی دله راوباسمه ما وی بچې هلکه نو تږې ما دا خیال و چې د دې سره به خپله رسی به یو بورقه به ابه ښکته کي ماله به اوبه راسي وی چې هغه ماشومه څنګه راله او کېناسته د کوی په غاړه یو څه ټکې یې ویو چوف یې کړې چې چوف یې کړې وی اوبه را روانې دي را روانې دي ډکې شوې ده الله قادر الله قدرت ته په دې کې خو څه شک نشته اوبه د لاندې نه زیاتېږي دا چینه خو د په ځمکه کې الله پې اوبه راوباسي زیاتېږي او د کوي سر ته اوبه راورسېد او زه حیران یم چې خدایه دا خوب یې نم که رښتیا دي چې اوبه رالوي باباجي څکه اوبه بس ښه مزېدار سر لرایې لکه څنګه چې دغه سیند په غاړه بنده ناست د سیند هغه لا بیا هم ښکتی بالکل بس ما په لپه لوکه اوبه راواغېستې او اوبه مې وڅکلې وی باباجي نور ما چې بس وشوکه وی راغی هغه ټکې بیا وې اوبه بیا واپس ورو لاندې تلې خپل ځای له ورسېد ماشومه مې راونیوه چې بچې څوک یې انسان یې فرشته او که پیری وی نه زه خو انسان یم د انسان لورې زه خو څه پیری نه یم دا دې سوچه څه چل وکړه څه جادو دې وکړه که څه چل دې وکړه وی نه باباجي جادو مادو نشته خو یو دل په لاره روان وم یو ملا صاحب تقریر کوم وی په هغه تقریر کې وایي چې چاته هم څه قسمه ضرورت پیښیږي نو درود شریف ته وایي نو الله به هغه پوره کوي وګوره د حدیث ته الفاظ چې ما راته وختي کم وایي چې کوم مشهور حدیث دی چې حضرت ابی ابن کعب ته حضور پاک فرمای او ته ټول وخت به هم تاله دعا کوم نور بس اوراد او ځان له دعا بچو له ښځې له هېڅ به نه ویم نو غم به دې ختم شي او ګناه به دې غم دام دی چې سړی تږی شو او زه تږی یم او الله ماله اوبه نو چې الله اوبه درکړي دا هم غم ختمېدل دي که نه وی ما ته وی چې هغه سړی وی چې به هغه ملا صاحب وی چې درود شریف وایه ټول هر څه به دې پوره کېږي نو باباجي زما ته خو چې کله هم څه مشکل پیښیږي نو زه درود شریف ویم نو الله مې مسله حل کوي دقه مې اوس درود شریف ووی نو ته ولیدې چې اوبه سر لرانې او بیا مې درود شریف ووی نو به ویښله لاړې دومره لوی برکت د درود شریف او مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده ما هغه واقع پسې وګرځېدم نو هغه ځای مې وله پیدا که چې هغه واقع په کوم ځای کې لیکلی شوې دا امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء علوم الدین کې لیکلی احیاء العلوم کې دا ځکه وایم چې بعضې وخت خبرو کوم ډېر خلک وایي دا تا را کوم ځای نه کړی بیا ټلیفونو کې اکثر احیاء علوم کې درود په باب کې امام غزالی احمد غزالی لیکلی یو سړی په لاره ته حج له قافله کې د پلار سره پلار یې هغه یو ځای ته ورسېدل هغه ځای هم ښودلی دی خو ما نه هېر دی چې هلته ورسېدل دا پلار یې ناجوړه شو نو پخوا خو پیاده قافلې پوخانو پاسونو پاتیانو په دې به خلک تلل پخرو وی چې هلته ورسېدو زما پلار ناجوړه شو دا سړی چې بیمار شو بس نور د تلو قابل نو قافلې والا چې څه وس کېده زما د پلار علاج یې وکړ خو نور پکې هغوی نه وي چې داسې کار دی وروړې خفه کېږم مونږ نور نه شو ایسارېدی ځکه چې دا خو مونږ حج لځو او پیاده سفر دی نو حج به رانه وشي ټایم به رانه تېر شي نو بس ته پیشه او پلار دې پیشه او پلار دې علاج کوه به دوی رانه لاړه وی ما دا هغه خپل پلار تیمارداري کوله چې د دې پلار علاج وکړم خدای پاک یې ښه کړي خو پلار مې مړ شو غریب برابر نه شو چې مړ شو صحرا ده داسې لاره ده کلی شته نږدې خو صحرا ده لاره ده ما مې په پلار د پاسه څادر واچو ډېر زیات خفه وم چې خدای زما پلار روان و حج او په لاره راته مړ شو اوس یې نه کور ته وړی شم دا به زه څه کوم
نو خلک داسې کوي ما بیا د پلار د مخ نه چې هغه صادر اوچت کو نو د پلار شکل مې بدل شو مسخ شو د خر شکل ته جوړ شو نو الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعا د دې امت نه مسخ ختم کړی دی خو د امت من حیث الامت نه یو دوه مسخ کېدی شي علما لیکي خو ټول امت یا اکثریت یا یو کلی یو قوم به شکل نه بدلیږي د یو کس نیم بدلیدی شي په دې کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه څه بعضې واقعات لیکلي په علمي کشکول او شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه د حضور پاک د معجزاتو په باب کې د مسخ څه بعضې خبرې لیکلي په شرح حاشیه د مشکات اشعة اللمعات وی د پلار مې مخ بدل شو بس ما پې د پاسه صادر واچو خو ما چې په پلار صادر لاوله چو که نه لاول دا خبره ما نه لږه مختصر شو چې مې وکتل نو پلار مې مړ شو نو ما پې صادر واچو نو د لاړم چې ورګدې نږدې کلو کې څوک وګورم چې راشي چې زما پلار ما سره ولمبی کفن پې واچي جنازه پې وکړي وی لاړم نږدې کلو هغې پسې اعلان مې وکړه چې خدای مو بخه مسافر یم حج روانو پلار را سره او پلار مې مړ شو د مخامخ ځنګل د دې لارې په غاړه پروت دی د خدای خاطر وکړې ما سره راشي د ما د پلار چې څه تکفین او تجهیز د غسل کفن جنازه قبر قراله وکړي اکلی والا خلک وي او د مسافر اسم خلک قدر کوي وی ځه پلار سره کېنه امونږ درلو چاره او ارس رالو ارسنه ته بېغم اوسه وی چې رالم او د پلار دا مخ مې وکړ د خرګر دی بس داسې ویرېدم هیبت راغی چې خدای دې خلکو ته به څه ویم خلک بوی چې خر نه دې راوستو خخوللو که انسان دی د خو زما غټه رسوایي ده وی په ما دومره هیبت راغی چې په ما بېهوشي راغی دغه بېهوشۍ دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اینم وی ما ته وی چې ولې مې چې دغسې د الله رسوله پلار سره مې دا لوبه وشو وی کم دی مې دغه دی صادر تی مې اوچت که وی حضور پاک پې د خپل مبارک لاس راخ که چې راخ که د پلار مخ مې بلکل واپس اقسې ټیک شو د هغې نه ښکلی شو او چې دا مې وکړل زه راویښ شو یو منټ ما د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو چې د الله رسوله ته چا خبر کړی او څنګه رالی او دا ولې دا ارسو شو وی هغې راته وفرمه چې ستا پلار ډېر ګناهګار او یو خاص ګناه کوله نو الله غصه شو نو نشان عبرت ته خدای پاک جوړ خو ستا پلار کې به یو کمالو د به روزانه درود شریف وی او یو فرشتې به هغه درود شریف ماله راوړل او بالکل د حضور پاک مبارک حدیث دی من صلى علی عند قبری سمعته چې څوک زما د قبر په مخ کې ما درود وی په خوا کې زه اورم ومن صلى علی نائیا او چې څوک داسې ځای کې درود وی کې دا لرې دی نو ابلغته ما ته دا را رسیږي فرشتې را رسوي او بل حدیث ته ان لله ملائکة سیاحین فی الارض دا خدای فرشتې دي په دې مخ د ځمکه چکرې لګوي یبلغونی عن امتی السلام او چې په ما زما امت سلام یا درود شریف وی نو هغه ما ته فرشتې را رسوي او ډېر عجیبه خبره ده بله وکړمه په یو حدیث شریف کې ګورې داسې راغلی دي دا هم ځان سره تاسو به په ذهن کې واچوئ چې درود شریف څوک ووی او فرشته ورته وړي نو هغه فرشته ورته څه وایي هغه ورته وایي نن فلانکي د فلانکي زوی پتا دومره درود شریف ویلی نن فلانکي د فلانکي زوی پتا دومره درود شریف ویلی د پلار نو زه اکثر د طالبانو خپلو ته ویم د درود شریف خو ډېرې فایدې دي خو چې هېڅ ثواب درته میلو نشي خو د دې درود شریف د برکت نه چې ستا او ستا د پلار نوم د حضور پاک مخ کې واغېشتی شي د دې نه غټه فایده بله کم حضور پاک به څونه خوشحاله شي چې ستا او ستا د پلار نوم د هغه مخ کې واغېشتی شي نو ستا د پلار به روزانه درود شریف وی او هغه فرشتې به هغه درود شریف ما ته راوړل هغه حدیث چې ما تاسو ته وی د حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه روایت دی د عمار ابن یاسر او دا روایت په معجم کبیر د طبرانی کې دی چې د ده نوم او د پلار نوم یې ما ته اخیستلی کېږي بهر کیفه وی چې نن د ده درود په هغه ټیم راونه رسېدل
نو هغه فرشتې نه ما تپوس وکړو چې فلان ابن فلانکې د فلانکې زوی به په ما درود شریف وی نن خو د هغه درود رانل وی هغې راته ویې فرشتې چې هغه خو وفات شوی دی او تا ته محتاجه دی که ورسره مدد کولی شي هغه به د فلانکې ګناه کول او د هغې ګناه په شکل په وجه د هغه شکل مسخ شوی دی بدل شوی ما د الله نه سوال وکړو الله دلته زه رسول دې ځای ته رسول او د پیغمبرو د ارواحو د پیغمبرو طاقت دا شته ولې حضور پاک په لاره ته وی تلم موسی معراج ته چې تله وی موسی علیه السلام مې ولید په قبر کې مونځ کو بیا لاړ او په بیت المقدس ته ټول پیغمبران هلته جمع دي رسول الله مبارک ورته امامتي وکړه او بیا چې بر اسمانونو ته لاړل نو په اوو اسمانونو کې بیا د بعضې پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو تاسو خبره نشته دا خو د خدای قدرت او طاقت نو وی دا یې رالمه نو مدد مې وکړه ګوره درود شریف په برکت نو وی لاس یې راښ کړه او حضور پاک نه دا خبرې وکړې او وی زه راویښ شوم چې راویښ شومه چې د پلار د مخ نه مې څادر لرې کړه نو مخ یې واپس ټیک شوی مو د مخکې نه نور هم ښایسته شوی خلک رالل بیا زما پلار ما سره قبر هم وکنې او ښخ یې کړه دا د چا د برکت نه دا د درود شریف د برکت دومره غټه فایده ده د مارونو په درود شریف نو درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وې نو تا ته فایده ده یو حدیث کې راځي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دعا کوله حضور پاک هغه دعا واورېده نبی علیہ السلام ورته وفرمیل اے عبدالله صل علیه د دې دعا نه پس په ما درود ووایه نو سل تعطا بیا سوال کوه خدای به درله درکړي د دې وجې نه علما لیکي چې کله هم ته دعا کې د دعا په اول کې هم په حضور پاک درود ووایه او د دعا په آخر کې هم په حضور پاک درود ووایه نو درود شریف په برکت به خدای پاک ستا دعا قبوله کړي بیا د جمعې په ورځ باندې رسول خصوصي حدیث دی پکې چې د جمعې په ورځ باندې حافظ ابن قیم یو کتاب دی کتاب الروح هغې کې پوره تفصیل لیکلی دی او د هغه بل کتاب دی زاد المعاد هغې کې په څلورم جلد کې د جمعې باب وګوره نو پکې شته زه نن حوالې درته ځکه در کوم دا مې عادت نه دی نور کله خو چې دا درود شریف متعلق ستاسو ذهن کې یو پوټې لږه دغه پیدا شي رغبت پیدا شي رسول الله مبارک فرمای چې د جمعې په ورځ باندې اکثروا علی صلاة یوم الجمعه د جمعې په ورځ په ما ډېر زیات درود ووایه د برکت ورځ ده نو په دې درود ډېر زیات ووایه او یو حدیث کې راځي دا هم تاسو ته وایم چې که د جمعې په ورځ باندې یو انسان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف ووایي د جمعې په ورځ باندې هغه حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله عنه دی او پیغمبر مبارک نے نقل کی الصلاة علی نور علی الصراط الله الصلاة علی نور علی الصراط وی چې څوک درود شریف وی په قیامت پر ورځ به پل صراط باندې الله هغه ترنا پیدا کوي او بیا فرمائی حضور پاک ومن صلی علی یوم الجمعة 80 مرتن چې اتیا کرتا څوک د جمعې پر درود شریف وای 80 کرتا اتیا غفرت له ذنوب 80 عاما د اتیاو کالو گناهونه به ورته خدای معاف کړي د جمعې پر اتیا کرتا دی وی د اتیاو کالو گناهونه به الله معاف کړي دا د امام سخاوي او کتاب دی قول بدیع القول البدیع پاغه کې دا حدیث موجود او د دې درجم د حسن د مرتبه ده د قیامت پر ورځ باندې په مواهب لدنیه کې واقع بیا د حواله درکوم مواهب لدنیه هغه کې دي چې د قیامت پر ورځ یو سړی وي دا غي حساب کتاب وشي وندع الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت پر ورځ به د انصاف ته لګېدلې د هر چا نیکۍ بدۍ به تللې کېږي د یو سړي نیکۍ بدۍ به وتللی شي د هغه نیکۍ به سپکې شي او ګناهونه به یې درانه شي او د الله را طرف نه به اعلان وشي چې دا سړی د دوزخ ته روان کړی شي تپوس به تې وکړي تا سره ما څه زیاتې کړی دی دی وایي نه الله
زما فرشتو چې دا کم ګناهونه لیکلي دي نو زما د فرشتو په تاسو ظلم کړی دی دی وایي نه الله الک عذرا څه عذر دی راته ووایه ابوی الله هېڅ عذر نشته بس ما ګناهونه کړي دی او ډېر دی او نیکۍ کمې بلکل عذر نشته ما ظلم کړی دام تو نه تام الله ظلم نه ما فرشتو کړی نه بس الله به حکم وکړي دوزخ ته روان چې دوزخ ته کله روان کی صاحب آدم علیه السلام به د الله د عرش د سوري لاندې ولاړ او د کجورو د پاڼو په شان شنې جامې به چول اب آواز وکړي حضور پاک ته یا محمدو اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا یو امتی روان کړی دی دوزخ ته راشه کې بچ کولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرشتو ته آواز وکړي چې دا سړی ودروي فرشتې به ورته وایي چې ستا قرآن کې نه دی راغلی چې علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون د خو ستا باندې چې کوم قرآن نازل دی هغې کې دي چې په دوزخ چې کومې فرشتې مقرر دي نو د خدای د حکم نافرماني نشي کولی چې الله ورته څه وایي ابه کوي نو موږ ته خو الله وایي چې وی بویه ده نو موږ څنګه ودرو که ته خامخا دې په موږ ودرول غواړې نو الله ته ووایه نو رسول الله مبارک په زر سجدې ته لاړ شي او الله ته به سوال وکړي چې یا الله دا زما یو امتي روان دی دوزخ ته ورده لږې نیکۍ ما سره دی دا واپس کا الله با فرشتو ته واپس کې چې را واپس کی نو رسول الله مبارک با غالک ته وی راشه یا الله د سره دوباره حساب وکا الله به حکم وکړي دوباره وکړي یو راکوټه غوندې کاغذ به نبی علیہ السلام با هغه سړي له ورکړي والا دا تعالی دا پټه کاغذ دا څه پټه کاغذ دی زما خو بلا ګناهونه دی نه کې مې ډېرې کمې دي حضور پاک به تو فرمایي دا پټه کاغذ دی ته لاړ شه واپس براش چې راشي هغه کاغذ بوله دا نیکو په تله کې واچي نیکۍ به درنې شي ګناه به سپکه شي وختي یې په اعلان د دوزخ کړی اوس به اعلان د جنت وکړي د فلانکې د فلانکې زوی دی جنت ته روان شي دا سړی به رامنډه کې حضور پاک ته څوک یې پرچه کې څوک ما ونه پېژندل ابه ورته وایي زه ستا پیغمبر یم هغه پیغمبر چې تا زه لیدلی نوم او نالیدلی دی په ما ایمان راوړلی زما ورور په خدای قسم یو ځل حضور پاک او فرمایل وددت لو انی رأیت اخوانی وی دا مې ارمان دی که دا خپل رونه مې ولیدل دا مې پړ ارمان دی چې خپل رونه مې ولیدل صحابه ورته وی ولې موږ ستا رونه نه یو چې ارمان کې حضور پاک او فرمایل انتم اصحابی تاسو خو مې ملګري یې رونه اخوانی رونه زما هغه دي چې را پیدام لا نه دي راغلي نه دي زی لیدلی بم نیم رستو با پیدا کیگی او نالیدلی با پا ما ایمان روڑی نو زما رونو مونگ تا حضور پاک خپل رونو ویلی دی رونو نو صحابه و توی دا اللہ رسولا مونگ خو با پیجنی دا قیامت پر ازدکا دل تر سرخوا کیو اغیب سنگ پیجن وی هم غر محجلون من آثار الوضو وی دا او دست وجه دا او دست اندامونو نبددی رناگان خیج پاغیب پیجن نو رسول الله مبارک بدغه او ته څوک کې داس کاغذ کې څو وې زستاغه پیغمبر هم چې تا لیدل نوم او نالیدل دې په ما باندې ایمان راوړل او دا پرچا هغه درود شریفو چې تا په ما ویلو دی ورځ له مې درته ساتلی نو د هر چا سره به دا نه کېږي د نور هغه به مخکې تللی کېږي خو د دې یو کس سره بعضې کسانو سره څه داسې ناشنا معاملې د قیامت پر ورځ کېږي دې دپاره چې د درود شریف فضیلت او د هغې قدر الله پاک ښکاره کړي بهر کیف شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه یو کتاب مدارج النبوه کې هغه یو عجیبه خبره لیکلې مشهوره ده لیکن حواله مې درته نه نښوله چې کله وی په جنت کې د آدم علیه السلام او د حوا نکاح تړلی کېدل دا یو عجیبه خبره او دا مولا لقاري په مرقات کې هم لیکلې ده د درود په باب کې چې کله د آدم علیه السلام او مفسرین هم لیکلې ده بعضو خو ما ته هغه حوالې یادې نه چې کله د آدم علیه السلام او د حوا نکاح تړلی کېدله نو الله پاک حوا چې خو چې کله دی آدم علیه السلام خدای وده که نو د ګسې پختې د بره که دا نه هغه راوویستله حضرت حوا ته جوړه کړه او ډېره ښکلې خشته وه چې
چې دی څنګه دا او خوب نه راپاڅېده نو هغه قلبي او فطري میلان د انسان ښځې ته هغه معمولي غوندې میلان راغی نو الله وی صبر وکړه نکاح درته تړه نو نکاح ولا الله تړله نو وی مهر به ورکې نو آدم علیه السلام ورته الله مهر څه شی دی بس یو شی به داسې کې چې د هغې فایده تا ته می او دې ته وي نو دا حدیث ته چې ما درته وی شیخ عبدالحق چې کوم نقل کړی وی مهر یې دا دی چې ستا یو نوسې به پیدا کیږي به اخیری پیغمبر ستا په نوسو کې په هغه درود شریف ووایه دی مهر شو یعنی د آدم علیه السلام او د هغه د بیبي چې کوم مهر دی او الله ولا په خپله نکاح تړلې ده هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف دی نو زمارونو دا به که خیری انشاءالله العزیز درود شریف به که خیری ټول ملګري چې څومره یې د نن نه پس په رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف په وایه که خیر یو حدیث کې بل ځای کې راځي من صلی علی واحدة چا چې یو ځل په حضور پاک فرمای په ما درود وي صلی الله علیه 10 صلوات لس خاص رحمتونه به په دې انسان الله نازل کی وحتی الله عنه 10 خطیئات لس غټ غټ ګناهونه دا به خدای لري کی او ورفع له 10 درجات لس به ولا خدای په جنت کې مقامات او مرتبه ورکړي نو ټول مرګري چې څومره درود شریف به که خیر وایي ور منس کې اخیری کې درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم بانگ چې دی چې ته بانگ وې نو څه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دام یو درود دی او رسول الله مبارک فرمایي چې چا د بانگ نه پس دغه درود اوه وي د قیامت پر ورځ زما سفارش ته د انسان دپاره واجب شو جمعات ته داخلېږي نو ته به خیخ په وردن نه کې اللهم افتح لي ابواب رحمتک او درود به ووې بسم الله والصلاة والسلام یا والصلاة یوازې ویلی شي علی رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کوم وخت د جمعات نه بار وځې نو ګسخ په به وباسې خی به رستو کې او بیا به وې اللهم انی اسألک من فضلک او بیا به درود وې بسم الله والصلاة على رسول الله صلی الله علیه وسلم او په بل روایت کې دی والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي د حضور پاک په مخ کې نفل وکړل او د نفل نه پسې دعا کوله او چې دعا یې وکړه لاس یې اوچت کړ نو رسول الله مبارک آواز وکړ یا ایها المصلي عجلته تلواره دې وکړه صبر کوه وی د الله رسول ولې دعا کوم وی درود شریف په ما ووایه په ما درود شریف ووایه نو په مخلاص راکاږه دعا به د خدای پاک قبلی د چې څومره دوستان یې که خیر انشاءالله درود شریف به وایئ ښه مخکې به هم تاسو وایئ خو د نن نه پسې خامخا شروع کړئ کوشش وکړئ چې د ورځې یو 200 کرته درود شریف خو وایئ په ټولو کې بهترین او ښه درود شریف هغه دا درود ابراهیمي دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید په کتاب الانبیاء د بخاری کې په دې الفاظ نور کې الفاظ مخکې رستو شته خو په دې الفاظو دا وایي او دا اللهم بارک بل درود دی که دواړه چوي نو 2 درود شي او که دا نه وي او صرف دونه دی چې اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دام درود دی که داسې وایي چې وصلی الله علی النبی الامی دام د پیغمبر مبارک نه ثابت وصلی الله علی النبی الامی یا اللهم صل علی النبی الامی ډېر څونه مختصر دی نو دام په پیغمبر مبارک درود شریف دی او بس اخیری یو ټکی ادا چې یو بهترینه د درود فایده ادا ده چې الا ان اول الناس بی یوم القیامه اقربهم علی الصلاه اکثرهم علی صلاه د قیامت ورځ خو خطرناکه ده مونږ یریږو چې څه به کېږي نو وایي چې څوک په ما درود شریف ډېر وایي نو د قیامت په ورځ به ما ته ډېر نږدې وي نو خبر هم دغه ده چې حضور پاک ته د قیامت پر ورځ ته ډېر نږدې شوې او د درود شریف د برکت نه نو بیړه دې پار ده که نه الله دې موږ له د درود شریف ته وینا توفیق راکړي ښه یو خبره مې شایره شوه ضروري غوندې خبره ادا ده چې الحمدلله
هلکه زه ګورې صفا او پاک او حق خبره کوم د خدای پاک فضل دی ډېره موده دا اوس چې خلک تلي عمرې له او واپس راتل بلا فلیټونه کینسل شو ولې ځکه دا د خلیج جنګ و د ایران او د اسرائیلو هغه جنګونه او بیا هغې کې په سعودي باندې او په د بحرین او په د قطر کې د امریکې په دغه اډو باندې هغه بمباري کوله خبره یاده ده که نه ډېر فلیټونه کینسل شو قسم دی چې زمونږ د علاقې ډېر خلک په بحرین کې ډېر هلکان په قطر کې او دارنګې په اماراتو کې په دوبۍ کې جړل به چې خدایه دا خو پلیټونه بند دي مونږ خو تللی نه شو دا به څه کوو او بمبارې دا یو لوی مسله وه ډېر لوی جنګونه و ډېر لوی د خلیج ممالک او دا په لوی غم کې پراته وو الحمدلله د خدای حمد به مونږ ادا کوو چې د پاکستان د برکت نه پاکستان وګټل دا هغه ملک دی چې جوړ شوی د خدای په نوم دی دا هغه ملک دی چې په ډېرو قربانو جوړ شوی دی نو د پاکستان زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زمونږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی حافظ صاحب پاکې خبرې به کوم د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه یو نوم د خدای په فضل یو لوی نوم وځلېده نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلیږي د خدای په فضل او بار ملکونو کې چې کم عاملان دي هغې وي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد خلک قدر کوي خلک عزت کوي د پاکستان ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ دا د خدای فضل او د خدای کرم او ای دغه مردار که دی خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی دا خدای غر که دا جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دی دې حرامي د مسلمانانو په سر اورونه بل کړي دی دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو دغه رزیل نو نن هغه هم وایي در پاکستان شکریه ادا کوم او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نومونه یې غښتي دي چې د دې د برکت نه دا شی او وی خبره نور هم جوړېدو واله دی وی زم پاکستان ته را روان یم نو ښه ده چې راشي د پاکستان عزت به وکړي خو ډېر پلیت قدم دی نو به هر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم پې اوچتېږي نور هم غټه خبره ده نو موږ به د دې دعا به کوې نن چې خدایه ولې چې زموږ دا ملک اوچت شي وځلیږي نو ته به هم ځلیږې موږ به هم ځلیږو خدای دې زموږ دا ملک وځلی نور دې هم خدای وځلی او چې دا څومره کوششونه وشو د امن دپاره امن خو ښه شی دی چې امن نی خو تباهي ده چې دا څومره کوششونه وشو او په دې مسلمانانو ملکونو کې دا امن راغی او بدامني ختمه شوه دا د پاکستان د کوششونو په برکت باندې الله دې نورم ترقی ورکي الله دې نورم کامیابی ورکي دا دعا به موږ د الله نه کوو په وطنونو کې د خدای امن راولي او دا سوال به ورسره دړی د اخلاص نه کوو چې زموږ دا ملک په ډېرو قربانو جوړ دی الله دې دې له نوره ترقی ورکي خو د دې ملک کوڅه کوڅه ګوټ ګوټه گلے گلے او کوڅه کوڅه د الله د قرآن او د سنت په رڼا روښانه کړي دا سوال به ولګو نو دا د مفتی آباد محمد عثمان صاحب وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي ډېر ښه انسان الله دې بچو وارثانو له صبر ورکړي او د خټ د منان خور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي او رب العالمین دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او دا شاه فیصل خور بیماره ده الله دې روغ صحت ورکړي بعضې بنګري بیماران دي هغې له دې به الله پاک روغ صحتونه ورکړي رب العالمین دې وله شفا ورکړي زما یو ملګری دی زموږ نظیر خانې نوم دی د دې پېښور د هغه روندار و د کینسر بیماره و غریبه او هغه هم وفات شوې ده دعا ورته وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي زموږ یو عالم دی مفتی ندیم صاحب د هغه خو رور وفات شوی بله ورځ هغې ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي چې څومره مردګان دی الله دې وبخي او زموږ دا کوړي د مولانا سمیع الحق صاحب شهید د هغه اوښې وفات شوی په سوات کې منګلور کې هغې ته هم دعا کوي چې خدای پاک یې وبخي او الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او څومره بیماران دي مریضان دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي الله ته زموږ نه راضي شي او الله د دنیا او آخرت د فتنو او آفتونو مصیبتونو نه په امن و امان کې وساتي برحمتک یا ارحم